Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this lesson, we will talk about the pronouns. Pronouns are the words which we use instead of nouns. Pronouns یا ضمایر هغه الفاظو ته ویلی شي کوم چې موږ د نومونو په ځای باندې استعمالو. لکه زه ویم علي ځي، علي په ځای ویم هغه، یا زه ویم علي او اسد سکول ته ځي، نو د دې په ځای زه ویم هغوی، هغوی ځي. نو کله موږ وایو زه، کله ویم ته، کله ویم هغه، کله ویم موږ. نو دې دپاره موږ انګلیش کې کوم الفاظ راوړو، راځئ چې دا په دې درس کې زده کړو. اول نمبر موږ سره دی آی. آی معنی زه، آی معنی زه. مثال که زه ویم چې زه ځم، نو زه به ویم آی گو، آی گو زه ځم. که ویم زه خوراک کوم، آی ایټ زه خوراک کوم. که ویم زه څښاک کوم، زه به ویم آی ډرینک زه څښاک کوم. که زه ویم زه څه لوبه لګوم، نو زه به ویم آی پلی. نو آی معنی زه. د دې نه بعد به موږ ورب راوړو، کوم فعل چې هغه کار کوو بیا به حق د هغې نه وروسته لګو. دویم نمبر موږ سره دی وي. وي معنی موږ، وي معنی موږ. لکه مثال زه ویم چې موږ ځو، نو زه به ویم وي ګو. که ویم موږ خوراک کوو، نو وایو به وي ایټ. که ویم چې موږ لوبه لګو، نو وایو به وي پلی، موږ لوبه لګو. دریم نمبر موږ سره دی یو. یو معنی ته، او یو د تاسو دپاره هم راځي، یعنی مخاطب یو کس دپاره هم راځي او د جمع دپاره هم راځي. که ویم چې ته ځئ یا تاسو ځئ، نو زه به ویم یو ګو، تاسو ځئ. که ویم تاسو خوراک کوئ، یو ایټ تاسو خوراک کوئ. که ویم تاسو لوبه لګوئ، زه به ویم یو پلی، تاسو لوبه لګوئ. څلورم نمبر موږ سره دی هی. هی معنی هغه، خو چې هلک وي یعنی نارینه وي، نو د هغې دپاره موږ هی لګو. لکه زه ویم هغه ځي، نو زه به ویم هی ګوز، هغه ځي هی ګوز. که ویم چې هغه لوبه لګوي، نو زه به ویم هی پلیز. او که دغه رنګې زه ویم چې هغه خوراک کوي، نو زه به ویم هی ایټس. هی چې کله راشي او دقه رنګې شي راشي او پریزنټ انډیفینټ ټینسي یعنی د موجوده زمانې متعلق مونږ خبره کوو، نو د دې سره مونږ چې کوم دی چې کله کوم ورب راشي هغې سره مونږ ای اس اضافه کوو. هی گو په ځای هی ګوز وایو، شي گو په ځای شي ګوز وایو. نو هی مونږ لګو د هغه مذکر یعنی نارینه په ځای باندې. پنځم نمبر موږ سره دی شي. شي معنی هم هغه، خو چې کله هغه زنانه وي، جینۍ وي، نو موږ وایو شي. لکه موږ وایو چې هغه ځي، نو وایو به چې شي ګوز. که وایو چې هغه خوراک کوي، شي ایټس. که وایو چې هغه لوبه لګوي، شي پلیز. او اخري نمبر موږ سره دی دی. دی معنی هغوی. که موږ وایو چې هغوی ځي، نو وایو به دی ګو. که وایو چې هغوی کرکټ لګوي، مثال دی پلی کرکټ. دې ویډیو کې موږ هغه پروناونز، هغه ضمایر ذکر کړل کوم چې د سبجیکټ یا د فاعل په ځای باندې لګیږي، لکه زه، ته، موږ، هغوی، کله چې موږ کار کوو. خو چې کله موږ وایو چې زما، ستا، د هغه، د هغوی، زمونږه، نو انشاءالله دا پروناونز به موږ یعنی کوم چې پوزیسیو کیسز دي هغه به موږ په نیکسټ ویډیو کې ستاسو مخې ته راوړو. که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي، مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمتالله.